I remember at so well. دا I remember at so well مطلب همدغه دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي. فار ایگزامپل زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکم او زه ووایم چې I remember at so well she used to calls her friends. د جملې څه مطلب شو؟ I remember at so well she used to calls her friends. مطلب دا دی ما ته ډېر ښه رایاد دي. هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول. I remember at so well مطلب دا دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي. She used to calls her friends. هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول. Promise me you wouldn't tell anyone. او د promise me you wouldn't tell anyone مطلب دا دی چې زما سره واده وکړه چې ته به بلکل چاته نه وې. فار ایگزامپل که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې په خپلو جملو کې دا خبره کول غواړئ چې زما سره واده وکړه چې ته به بلکل چاته نه وې. لکه فار ایگزامپل یو سنټنس دی هغه داسې دی زه به تا ته ووایم یعنې زه به تا ته د دې راز په باره کې ووایم خو زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي I will tell you. I will tell you څه مطلب دی زه به تا ته ووایم but promise me you wouldn't tell anyone. او د دې څه مطلب دی چې زه به تا ته ووایم خو ته زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. او پوره سنټنس دا شو I will tell you but promise me you wouldn't tell anyone. زه به تا ته ووایم خو زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. السلام علیکم ګرانو پښتنو، تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی. چېرته چې تاسو داسې سنټنسز زده کوئ زده کوئ د کومې چې تاسو ته انتهایي ډېر زیات ضرورت دی، د کومې چې تاسو ته انتهایي ډېر زیات حاجت دی، خو د بدقسمتۍ نه تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ، بدقسمتۍ نه تاسو ته هغه چا ښوولی نه دي. ګرانو کتونکو نن موږ په دې ویډیو کې 1300 پورې داسې سنټنسز زده کوو چې هغه زموږ انګلش لږ نه او ډېر زیات امپروف کوي. هغه زموږ په انګلش کې لږ نه او ډیره زیاته تبدیلی راولي، یو انکریډیبل تبدیلی پکې راولي. ګرانو کتونکو د ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د ویډیو جادو وګورئ. تاسو به وایئ چې اخر دا دومره هر څه ما په دې لږ وخت کې څنګه زده کړه. تاسو به خپل عقل او خپل دماغو ته حیران شئ چې خدای پاک دا دومره هر څه ما ته څنګه زده شو، زه خو دومره قابل نه یم. ګرانو کتونکو نن موږ څه داسې قسم له سنټنسز زده کوو چې هغه موږ د ماډل وربس په ترو باندې د 12 ټینسز په ترو باندې نشو کولی. د هغې دپاره موږ ځان له څه ایډمیډک ایکسپریجنس استعمالو، ځان له څه ایډیمز ورته استعمالو. خو ګرانو کتونکو بس راځو وخت ضایع کول نه غواړو او دغه ایډیمز دغه ایډمیډک ایکسپریجنس دغه سنټنسز زده کوو. د ټول ناول زده کوو لکه څنګه چې تاسو ته په پښتو کې معلومه ده کله موږ د یو خبرې د یو کار د یو څیز په اړه وایو موږ وایو ما ته ډېر ښه رایاد دي. نو د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي I remember at so well. دا I remember at so well مطلب همدغه دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي. فار ایگزامپل زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکم او زه ووایم چې I remember at so well she used to calls her friends. د جملې څه مطلب شو؟ I remember at so well she used to calls her friends. مطلب دا دی ما ته ډېر ښه رایاد دي. هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول. I remember at so well مطلب دا دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي. She used to calls her friends. هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول. بل اگزامپل I remember at so well ما ته ډېر ښه رایاد دي when he used to come home late his father used to scold him. کله چې به هغه ناوخته کور ته راغی د هغه پلار به هغه دګه د څه هغه ته به قارېده، هغه له به یې بېعزتي ورکوله. سنټنس څنګه دی؟ I remember at so well when he used to come home late his father used to scold him. د هغه پلار به هغه دګه د څه. اوس سکالډ څه ته ویلی کېږي؟ سکالډ ویلی کېږي دګلو د سلو ته. لکه څنګه فار ایگزامپل تاسو کور ته ناوخته راشئ یا ستاسو ماشوم کور ته ناوخته راشي او هغه د تاسو ووایي چې ته اخر دا دومره ټایم چېرته وې، ته کوم ځای کې ناست وې، ته ولې ناوخته رالې، داسې خبرې چې ورته وکړئ تاسو ورته کار شئ نو دې ته په انګلش لینګویج کې ویلی کېږي سکالډ. خو ګرانو کتونکو صرف دا یو دوه اگزامپلز نه چې هغې به د خپلو ملګرو سره رابطې کولې، خپلو ملګرو سره به یې خبرې کولې یا هغه ته به پلار کارېده کله چې ناوخته راشي. نه، کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې داسې وایئ چې ما ته ډېر ښه رایاد دي نو بالکل تاسو دا استعمالولی شئ I remember at so well. I remember at so well څه مطلب دی؟ ما ته ډېر ښه رایاد دي. لکه فار ایگزامپل I remember at so well ما ته ډېر ښه رایاد دي once
we were going to بازار مونږ بازار ته روانو I saw a dog ما یو سپی وکتو ما یو سپی ولیده نو کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایئ ما ته ډېر ښه رایاد دي نو بالکل تاسو ویلی شئ I remember it so well ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې یو بل ارومیټک ایکسپریژن زده کړو لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو زما نمبر به کله وي فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یې تاسو د یو خبرې د یو څیز انتظار کوئ او تاسو وایئ زما نمبر به کله وي د دې دپاره په انګلش کې استعمالیږي when it would be my turn د when it would be my turn مطلب دا دی چې زما نمبر به کله وي فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یئ او تاسو ډیر زیات ستړي شوي یئ نو بالکل تاسو ویلی شئ when it would be my turn because I got very tired زما نمبر به کله وي ځکه چې ډیر زیات زه ستړی شوی یم تاسو بالکل ویلی شئ when it would be my turn because I have to go to college زما نمبر به کله وي ځکه چې زه به کالج ته ځم د کالج په ځای باندې تاسو سکول یونیورسټي انسټیټیوټ هاسپټل ګراوند بلها څومره چې نیمز آف places تاسو هغه استعمالولی شئ when it would be my turn زما نمبر به کله وي because I have to go to hospital ځکه چې زه به هسپتال ته ځم ما له هسپتال ته تللی ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې یو بل ارومیټک ایکسپریژن هم زده کړو ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اکثر له موږ په پښتو کې یو کس ته وایو یو چا ته وایو موږ وایو زما څه واده وکړه چې ته به هېڅ چا ته هم دا خبره نه کوې د دې دپاره په انګلش کې استعمالیږي promise me you wouldn't tell anyone او د promise me you wouldn't tell anyone مطلب دا دی چې زما څه واده وکړه چې ته به بالکل چاته نه وې فار ایگزامپل که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې په خپلو جملو کې دا خبره کول غواړئ چې زما څه واده وکړه چې ته به بالکل چاته نه وې لکه فار ایگزامپل یو سنټنس دی هغه داسې دی زه به تا ته ووایم یعنې زه به تا ته د دې راز په باره کې ووایم خو زما څه واده وکړه چې ته به چاته نه وې د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي I will tell you I will tell you څه مطلب دی زه به تا ته ووایم but promise me you wouldn't tell anyone او د دې څه مطلب دی چې زه به تا ته ووایم خو ته زما څه واده وکړه چې ته به چاته نه وې او پوره سنټنس دا شو I will tell you but promise me you wouldn't tell anyone زه به تا ته ووایم خو زما څه واده وکړه چې ته به چاته نه وې بل اگزامپل I will go there زه به هلته لاړ شم but promise me you wouldn't tell anyone خو لیکن زما څه واده وکړه چې ته به چاته نه وې I will go there but promise me you wouldn't tell anyone زه به هلته لاړ شم خو زما څه واده وکړه چې ته به چاته نه وې ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ so dear viewers let's learn about idiomatic expression number 4 او اوس راځئ چې په څلورم نمبر باندې زده کړو لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو دا زما غلطي وه یو خبره ورانه شي یو کار روان شي یو ځای کې څه فالټ راشي او مونږ وایو دا زما غلطي وه نو دې دپاره په انګلش کې استعمالیږي it was my fault it was my fault څه مطلب دی همدا زما غلطي وه لکه فار ایگزامپل زه ووایم چې دا زما غلطي وه چې ما هغې ته د دې راز په باره کې وویل د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي it was my fault دا زما غلطي وه that I told her چې ما هغې ته وویل پوره سنټنس دا شو it was my fault that I told her دا زما غلطي وه چې ما هغې ته وویل بل اگزامپل it was their fault دا د هغو غلطي وه that they believe on her دا د هغې غلطي وه چې هغې په هغه جینۍ باندې په هغې باندې اعتبار وکړو په هغې باندې یقین وکړو پوره سنټنس داسې دی it was their fault that they believe on her یعنې دا د هغو غلطي وه چې هغې په هغې باندې اعتبار وکړو ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ او اوس راځئ چې ارومیټک ایکسپریژن نمبر 5 هم زده کړو یعنې په پنځم نمبر چې کومه سنټنس دی په پنځم نمبر چې کومه جمله ده په پنځم نمبر چې کومه ایډیم دی ارومیټک ایکسپریژن دی اوس راځئ چې د هغې په باره کې هم زده کړو ګرانو کتونکو لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو په الله مې دی قسم وي مونږ کله د یو خبرې د یو کار په باره کې وایو مونږ وایو په الله مې دی قسم وي د دې دپاره په انګلش کې استعمالیږي by God د by God څه مطلب دی د by God مطلب دا دی په الله مې دی قسم وي فار ایگزامپل by God I will
overcome to you. د دې څه مطلب دی؟ by God I will overcome to you مطلب دا دی په الله مې دې قسم وي زه به تاسو ته یا تا ته شکست درکو. فار ایگزامپل تاسو چاته داسې خبره کوئ، تاسو چاته داسې سنټنس استعمالوئ، نو بالکل تاسو ویلی شئ by God I will overcome to you، او مطلب یې دا دی په الله مې دې قسم وي زه به تا ته شکست درکو. بل ایگزامپل by God I will fulfill my promise. څه مطلب دی؟ by God I will fulfill my promise مطلب دا دی په الله مې دې قسم وي زه به خپله وعده خپل لوز پوره کوم. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایرومیریک ایکسپریشن نمبر 5 باندې هم پوه شوي. اوس راځئ چې په 6 نمبر باندې زده کړو. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو که الله وغواړي، د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي if God will، او د if God will مطلب دا دی که الله وغواړي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې په را روان ایگزام کې په را روان امتحان کې به زه ډېرې ښې نمبرې اخلم که الله وغواړي. د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي if God will I will get a good marks in this upcoming exam. I will get a good marks in this upcoming exam مطلب دا دی چې زه به ډېرې ښې نمبرې اخلم په دې را روان ایگزام کې. if God will که الله وغواړي. سنټنس داسې دی if God will I will get a good marks in this upcoming exam. زه به ډېرې ښې نمبرې اخلم په دې را روان ایگزام کې که الله وغواړي. یا کله موږ وایو انشاءالله. upcoming exam ویل کېږي را روان امتحان ته، او کومه چې تیر شوی ایگزام وي، کومه چې تیر شوی امتحان وي نو هغې ته ویل کېږي previous exam. کومه چې را روان ایگزام وي هغې ته ویل کېږي upcoming exam. بل example if God will I will go to America. که الله وغواړي زه به امریکا ته ځم، یا انشاءالله زه به امریکا ته ځم. if God will که الله وغواړي، یا انشاءالله I will go to America. ګرانو کتونکو یوازې دا دوه سنټنسز نه چې زه به امریکا ته ځم که الله وغواړي، یا زه به ډېرې ښې نمبرې په را روان ایگزام کې اخلم که الله وغواړي. نه، چېرته چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایئ که الله وغواړي. د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي if God will. یعنی تاسو په دې کې بلها سنټنسز استعمالولی شئ. I will go to اسلام آباد. زه به اسلام آباد ته ځم if God will که الله وغواړي. we will win the match if God will. موږ به میچ ګټو که الله وغواړي. داسې بلها اگزامپل. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایرومیریک ایکسپریشن نمبر 6 باندې هم پوه شوي. او اوس راځئ چې په 1 نمبر باندې زده کړو. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو الله دې نه کړي، نو د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي God forbid. د God forbid څه مطلب دی؟ د God forbid مطلب دا دی الله دې نه کړي. فار ایگزامپل په سوسایټي کې په معاشره کې ستاسو ملګری یو کس وي او هغه ډېر زیات دروغ وایي، ډېر زیات دروغجن وي، او تاسو هغه ته ووایئ چې که ته همیشه دروغ وایې نو الله دې نه کړي، خو پولیس به تا اریسټ کړي، پولیس به تا ګرفتار کړي. نو دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي if you always tell a lie God forbid but police will arrest you. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی که ته همیشه دپاره دروغ وایې نو پولیس به بیا ته ګرفتار کړي. if you always tell a lie God forbid but police will arrest you. But example if they don't ride motorcycle cautiously God forbid but they will meet with an accident. څه مطلب دی؟ if they don't ride motorcycle cautiously مطلب دا دی که دیو په احتیاط سره په دهان سره موټرسایکل نه چلای God forbid الله دې نه کړي but they will meet with an accident. نو دیو به د یو اکسیډنټ سره دیو به د یو حادثې سره مخامخ شي. سنټنس داسې دی if they don't ride motorcycle cautiously they will meet with an accident. او مطلب دا دی که دیو په احتیاط سره په دهان سره موټرسایکل نه چلای نو دیو به د یو حادثې سره د یو اکسیډنټ سره مخامخ شي. د cautiously مطلب دا دی په احتیاط سره، په خبردارۍ سره، په دهان سره، په هوښیارۍ سره. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د ایرومیریک ایکسپریشن نمبر 8 په باره کې هم زده کړو، یعنی 8 نمبر ایرومیریک ایکسپریشن هم زده کړو. او هغه داسې دی لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو که منې ومنه او که نه منې مه منه. د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي believe or not. او د believe it or not مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه. فار ایگزامپل که زه ووایم چې په را روانه میاشت کې به زه امریکا ته ځم، که منې ومنه او که نه منې مه منه. دې دپاره په انګلش کې استعمالیږي believe or not. I will go to America in next
month. مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه. زه به په رانوانه میاشت کې امریکا ته ځم. بل اگزامپل believe or not they are poised. believe or not they are poised مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه. خو هغوی ډېر زیات تقوادار دي، هغوی ډېر زیات متقیان دي، ډېر زیات دیندار دي. poised ویلی کېږي متقي ته، دینداره ته، پرهیزګار ته. او سینټینس دا شو believe or not but they are very poised. مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه، خو هغوی ډېر زیات تقوادار دي، ډېر زیات دیندار دي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایرومیریک ایکسپریژن نمبر 8 باندې هم پوه شوي. او اوس راځئ چې د سیکنډ لاس ایرومیریک ایکسپریژن په باره کې هم زده کړو. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو کله یو څوک ډېر زیات غمجن وي، ډېر زیات پریشان وي او هغه ته موږ وایو حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي. د دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي keep courage everything will be fine. the keep courage everything will be fine مطلب دا دی چې حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي. فار ایگزامپل یو څوک په ګوټ کې سیټ ته ناست دی، ډېر زیات ژاړي، ډېر زیات پریشان دی، ډېر زیات خفه دی، چېرته قرضدارو راګیر کړی دی یا نوره څه مسله ده ورته او ډېر زیات پریشان دی او هغه ته موږ وایو چې ژاړه مه، حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي. دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي don't cry keep courage everything will be fine. the don't cry keep courage everything will be fine مطلب دا دی چې حوصله وکړه، ژاړه مه، هر څه به ټیک شي. خدا یوازې تاسو د دې یو اگزامپل لپاره نشي استعمالولی. هر کله چې تاسو چاته وایئ چې حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي، نو دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي keep courage everything will be fine. so okay guys, let's learn about the idiomatic expression number 10. I mean last idiomatic expression. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د آخري ایرومیریک ایکسپریژن په باره کې هم زده کړو، یعنې کومه 10 نمبر چې دی. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو دا پلانکی ستا څه دی، نو دې لپاره په انګلش کې استعمالیږي who is he to you. د who is he to you مطلب دا دی چې دا پلانکی کس، دا پلانکی سړی ستا څه دی، یعنې دا ستا په رشته کې څه کېږي، ماما دی دی، تره دی دی، پلار دی، رور دی دی، که څه دی دی. خو که چېرته دا د یو جینۍ په باره کې وي نو بیا who is she to you. د who is she to you مطلب دا دی چې دا پلانکی جینۍ، دا پلانکی ښځه دا ستا څه ده. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د نننۍ ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي، ستاسو انګلش په لږ نه او ډېر زیات امپروف شوی وي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یې، یعنې تاسو په پارټس اف سپیچ باندې نه پوهېږئ، ماډل وربس باندې نه پوهېږئ، ایکټیو وایس، پیسیو وایس باندې نه پوهېږئ او دغسې په 12 ټینسز کې یا داسې د انګلش سره نور ریلیټډ کومه ټاپکس چې دي په هغې باندې نه پوهېږئ، نو بلکل تاسو یو کمنټ کولی شئ او ستاسو د کمنټ ریپلای به موږ ډېره زر درکوو، یعنې ستاسو د کنفیوژن به موږ ډېر زر ختمو. او که چېرته تاسو A to Z یعنې د الف نه واله تر یې پورې انګلش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. ګډ بای.